شل بستوریز روغتون او دا په 18 میلیونه باندې ورکړل شوی ده. نو دا به زموږ د فلوسو لپاره یو لویه لاسته راوړنه او د هغوی لپاره به د علاج یو بهترینه ذریعه شي. نو جماعت به تقریبا سیوبله څه باندې 4 میلیونه باندې جوړیږي او 400 لمونځ کوونکي به په یو وخت لمونځ کې کولی شي. دا یقیني یو غټ شفقت د الله پاک دی، د دوی سیوری د موږ تاسې له ثروت څخه نه کموي. د خوست ولایت کې د پولیسو لپاره د شلبستریز روغتون او جومات د بنسټ ډبرې ایښودو مراسم دي. د کورنیو چارو وزارت د تامیناتو معینیت د تعمیراتو ریاست مسؤلینو په دې غونډه کې ویل چې د پولیسو لپاره د یاد روغتون په جوړېدو شاوخوا 6 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د کورنیو چارو وزارت د انکشافي بودیجې له لوري ورکول کیږي. د تعمیراتو ریاست د معلوماتو له مخې په یاد کلینیک کې به د پولیسو د درملنې لپاره ټول لازم امکانات برابر وي. موږ په خوست کې ډېرې پروژې لرو د تعمیراتو ریاست. د هغو پروژو نه په خوست کې قومندانۍ د تاسې مخامخ تاسې وینئ چې الحمدلله کارونه ښه منظم روان او انشاءالله په کم وخت کې به ګټه اخیستلو ته سپارل کېږي او کوم شرکت ته چې کار ورکړی شوی ده ماشاءالله ښه معیاري کارونه یې کړي دي او کار یې دوام لري. نو په هغه اساس باندې بیا د رهبرۍ له خوا نه فیصله وسوه هغه د اصولو د تدارکاتو باندې دغه شرکت ته 2 پروژې نورې ورکړل شوې چې په هغې کې یو جومات او یو کلینیک ده. نو جومات به تقریبا سیوبله څه باندې 4 میلیونه باندې جوړیږي او 400 لمونځ کوونکي به په یو وخت لمونځ کې کولی شي. او جومات د الله رب العزت کور وي بیا د مجاهدینو سره د مجاهدینو د ادارو سره جماعت لازم ده. ولې دغه الحمدلله داسې مجاهدین نه دي یا داسې کارمندان نه دي چې هغه به صرف کار کوي اداري کار به کوي په امنیتي کار به کوي. نه، دا مجاهدین به د خدای په عبادت باندې هم مبتلا وي. چیرته که مجاهدین د خدای په عبادت مبتلا وو هغه نظام بیا بقا پیدا کوي، هغه نظام بیا مخ ته ځي. شیر احمد روحاني زیاتوي چې له روغتون سره مهاله د پولیسو لپاره د یو جومات چارې هم د خوست ولایت په نوي امنیه قومندانۍ کې پیل شوي دي چې شاوخوا 4 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راځي. شل بستوریز روغتون او دا په 18 میلیونه باندې ورکړل شوی ده. په 18 میلیونه باندې ورکړل شوی ده او 26 وطاقونه لري او الحمدلله هر بخش د انسان چې ضرورت وي هغه بخش به دلته وي کې کومو شیانو چې ضرورت وي هغه بخشونو باندې به دا کلینیک او ملبس وي هغه لکه جراحي، عملیات خانه او اداري وطاقونه، داخله بخش وکړه، دا ټول بخشونه به کې وي. د خوست والي په دې غونډه کې ویل چې یاد جومات د 400 لمونځ کوونکو ظرفیت لري او د خوست ولایت د امنیه قومندانۍ د پولیسو او اداري کارکوونکو لپاره جوړیږي. که چېرته موږ د امنیتي پولیسو لپاره دلته روغتون ولرو نو په دغه روغتون کې موږ چې دلته څومره امنیتي پولیس لرو د هغوی او د هغوی د فامیل تقریبا تر 9 کسانو پورې بیا معالجه، تداوی او د هغوی په علاج کې چې څومره ضرورت وي اکثره ورته هغه سرته رسیږي. نو دا به زموږ د پولیسو لپاره
یو لویه لاسته راوړنه او د هغوی دپاره به د علاج یو بهترینه ذریعه شي. نو الله جل مجدوه دې دا دواړه مرکزونه په خیر او په ښه طریقه سره سرته ورسوي. مولوي عبدالله مختار په خپلو خبرو کې ویل چې د پولیسو د شل بستریز روغتون له جوړېدو سره به د پولیسو ترڅنګ د هغوی د کورنیو درملنه هم په وړیا ډول ترسره کیږي چې دا د خوست د پولیسو لپاره یوه ستره لاسته راوړنه ده. دانې ترڅنګ د یو 400 کسیز جومات او د همدې قومندانۍ دپاره د شل بستریز روغتون د ودانۍ د تعمیر پرانیسته کوو. الله دې دا پرانیسته د خیر او د برکت او د موږ د امني پولیسو د ښه خدمت او د هغوی د روحاني تقدس او سپېڅلتیا ذریعه کړي. که دا امنیه قومنداني ودانۍ سرته ورسېده او ترڅنګ یې موږ یو ښکلی جومات ولرو، د الله د عبادت مرکز ولرو، نو له یو خوا نه به د موږ دا امنیتي ځواکونه د خلکو په خدمت او د خلکو د امنیت په راوستلو کې خپل هڅه او هان کوي، او له بلې خوا به الله جل مجدوه ته په بهترینه فضا او بهترین ماحول کې خپل عبادت سرته رسوي. بلخوا د خوست امنیه قومندان ملا عبدالله حماد له اړونده شرکت څخه وغوښتل چې د نوې امنیه قومندانۍ د ودانۍ له بشپړېدو سره دې سم د جومات چارې هم بشپړې کړي. په اصطلاح له شرکت څخه دا غوښتنه کوي چې مسجد په داسې یو وخت کې ورسېږي چې کله دغه تعمیر او آبادۍ سرته رسېږي، مسجد هم سرته ورسېږي، تر څو د دغه پرسونل او د افرادو او دس او لمونځ ټول په ځای وي. دا یقیني یو غټ شفقت د الله پاک دی، د دوی سیوری د موږ تاسې له ثروت څخه نه کموي. همداراز د اړونده شرکت مسؤلینو ژمنه وکړه چې د خوست ولایت د پولیسو لپاره د روغتون او جومات چارې به په معیاري ډول ترسره کړي او په ټاکلي وخت به یې د خوست ولایت مسؤلینو ته وسپاري. د افغانستان اسلامي امارت د کورنۍ چارو وزارت له طرفه چې موږ ته کومې پروژې راکړل سوي دي، نو موږ اول د قومندانۍ د پروژې په د مقیدو شرکتونو د اعتباري شرکتونو په لیست کې نیولي وو. بیا هم همداسې په اطمینان سره تاسو ټولو ته ډاډ درکوم کومې پروژې چې نوې موږ قرارداد کړي دي، لکه تاسې په لوحه کې وینئ مسجد د 400 نفریز او یو شل بستریز کلینیک ده، دا هم همداسې په اعتباري شکل سره راکړل سوي دي د تدارکاتو د اصولو مطابق. نو تاسو ټولو ته زه اطمینان درکوم د کوم کارونه لکه تیرم چې سره په اعتبار سره کارونه درته کړي دي، په آینده کې به همداسې په اعتبار سره او په ښه کیفیت سره د مو کارونه مخته ځي انشاءالله. د معلوماتو له مخې د یاد روغتون د جوړېدو چارې به شاوخوا 9 میاشتې وخت ونیسي چې 26 خونې به ولري او د خوست د پولیسو لپاره به پکې هر ډول روغتیایي امکانات برابر وي.